د بلخ ولایت په مرکز کې د یو سوداګریز مرکز د جوړېدو چارو پیل د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر چې دغه سوداګریز مرکز د بنسټ ډبرې ایښودو لپاره مزار شریف ته راغلی هیله څرګندوي چې دغه مارکیټ جوړېدو سره لسګونه تنو لپاره د کار او پانګونې زمینه برابره شي. ښاغلی برادر په دغه برنامه کې همدارنګه د هیواد اقتصادي ودې لپاره له هڅو خبرې کوي او وایي اسلامي امارت په هیواد کې د پانګونې ټول فرصتونه برابر کړي دي. د دې مهمې پروژې د چارو د پیل سره سم په یو شمېر هېوادوالو په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په کار وګمارل شي. د مارکېټ له جوړېدو وروسته به یو شمېر هېوادوالو ته د پانګونې اوږدمهاله فرصتونه برابر او د بلخ ولایت اوسېدونکو فردي اقتصاد به ورسره ښه شي. تاسو وینئ افغانستان په خصوص په شمال کې او بیا په ولایت کې څونه غټې غټې سترې پروژې او کارونه روان دي او ملي تجاران چې په خارج کې ډېر راغلي دي د دې خپله پانګونه کوي. دا د افغانستان او د امارت اسلامي د راتګ سره دا پروژې او ډېر کارونه پانګونې تاسو نن شاهدان یاست د پروژې. په همدې حال کې په پام کې دغه سوداګریز مرکز تر راتلونکو 2 کلونو د حج او اوقافو وزارت په ملکیت کې د 243 میلیون افغانیو پانګونې سره جوړ شي. موږ غواړو چې په هیواد کې چې څومره اوقافي جایدادونه دي چې دغه ټول اوقافي جایدادونه ودان کو آباد کو او د اوقافي عوایدو سطحه لوړه کو. له دې سره سم ملا عبدالغني برادر په دغه مراسمو کې په هیواد کې د پانګونې فرصتونو څخه پر ګټنې ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي د اقتصادي فشارونو پر ځای د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پراخې کړي.